از روز جهانی حفاظت از محیط زیست زیر نام احیای زمین، صحراگرایی و ایستادگی در مقابل خشکسالی در ولایت غزنی تجلیل شد. این مراسم به منظور پیام رسانی درباره حفاظت از محیط زیست سالم با حضور مسئولان محلی و محصلان پوهنتون این ولایت برگزار شد. مسئولان محلی این ولایت میگویند امارت اسلامی در راستای حفاظت محیط زیست تلاش می‌نماید و مردم نیز باید در این عرصه با حکومت همکار باشند. چاپیریال ساتنې ملي ادارې ځانګړې توجه دې بخښته کړې ده. د خاورې د اوبو د هوا د ساتنې په باره کې ډېر کار کوي، خو صرف د موږ دا وظیفه نه ده. چاپیریال سرحد نه لري. ټول خلک، ټولې ادارې او ټوله جامعه به له موږ سره په دې کې همکاره وي، بیا به موږ د چاپیریال ساتنه کړې. تنها یې نشو کولی. د عامه پوهاوي برخه کې به له موږ سره ټول خلک کار کوي. همدا رقم د قوانینو د مراعات په وجه باندې به له موږ سره ټول مراعات کوي، که ولس ده که حکومت ده. ټوله نړۍ باید کاربن ډای اکساید په دې اندازه باندې راټیټ کړي چې د 1.5 درجې سانتیګریډ نوره باید نړۍ ګرمه نه شي. ولې په دغه باندې ټول هغسې تګ نه کوي. ځینې هېوادونه مراعات کړي. که چیرې دغه هم مراعات شي، په افغانستان کې د 2.8 درجې سانتیګریډ ته 2050 کال پورې تودوخې درجه په نارمال حالت نوره لوړېږي. او که چیرې ټوله نړۍ د دې دپاره په توافق باندې پاتې نه شوه چې د کاربن ډای اکساید د ګلخانه‌ایي ګازونو اندازه راکمه کړه، په افغانستان کې به د 6.3 درجې سانتیګریډ په اندازه باندې تر 2050 کال پورې د حرارت درجه لوړېږي. این در حالی است که سال قبل نیز از روز جهانی حفاظت از محیط زیست زیر نام مبارزه با آلودگی پلاستیک از سوی این ریاست برگزار شده بود.